سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. دوستانو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د فیسبوک لپاره دوه مهم او نوي اپډیټ سیټینګونه دروښیم چې لا تر اوسه پورې به تاسو په خپل موبایل د فیسبوک په آی ډي کې نه وي ترسره کړي. دوستانو لومړنی سیټینګ چې کوم دی د هغې په ذریعه موږ کولی شو که چیرې موږ په خپل فیسبوک کې یو پوسټ وکړو یا پوسټ شیر کړو او یا هم یو پیکچر شیر کړو او هغه پیکچر موږ غواړو چې ټول ملګري دې زموږ وګوري خو یوازې یو یا دوه او یا هم پنځه شپږ ملګري دي چې هغه دې زموږ پوسټ ونه ګوري. همداشان په دوهم سیټینګ کې تاسو دروښیم چې موږ څنګه موجي یا ایویټر جوړولی شو. نو دوستانو زه د لومړي سیټینګ په طرف نو دې لپاره دوستان تاسو راشئ په خپل موبایل کې به غټ فیسبوک را خلاص کړئ. کله مو چې غټ فیسبوک را خلاص دغه درې لینه چې روان دي په دې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو بیا پروفایل باندې کلیک وکړئ. په پروفایل مو چې کلیک وکړئ د هغې څخه وروسته لاندې راشئ او هغه ملګری به ورته انتخاب کړئ چې غواړئ هغه زموږ پوسټونه ونه ګوري. نو دوستانو ته دغه ملګری انتخابوم. کله مو چې ملګری ورته انتخاب کړو وروسته به فرینډس باندې کلیک وکړئ. دوستانو چې په فرینډس باندې مو کلیک وکړئ د دې څخه به وروسته دوستانو تاسو ته یو بله منیو را خلاصه شي. دغه منیو دوستانو په فرینډ لیست باندې به کلیک وکړئ. په ایډیټینګ فرینډ لیست نو په دغه باندې به تاسو دوستانو کلیک وکړئ. کله چې په ایډیټینګ فرینډ لیست باندې مو کلیک وکړو د دې څخه به وروسته دوستانو تاسو ته یو بله صفحه را خلاصه شي. په هغه صفحه کې تاسو لیکلي دوستانو ریسټرکټډ باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ او دې ته به ټیک مار ولګوئ. کله مو چې دوستان دې ته ټیک مار ولګوئ نو دا کس به اوس تاسو پوسټ نشي کتلی. دوستانو تاسو چې هر څومره پوسټونه کوئ نو دغه ملګری به ستاسو پوسټ په فیسبوک باندې نشي کتلی. که اوس غواړئ دوستانو چې زه بیرته دغه ریسټرکټس ختم کړم دوستانو یعنې زما ملګری زما پوسټونه وګوري نو دې لپاره دوستانو تاسو بیا راشئ دغه درې لینه باندې به کلیک وکړئ او هغه ملګري په پروفایل باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله چې په پروفایل باندې کلیک وکړو دغه درې ډاټه چې تاسو دوستانو هر په دې باندې به کلیک وکړئ او په فرینډس باندې به کلیک وکړئ. دوستانو په فرینډس باندې چې کلیک وکړو په ایډیټ فرینډس لیست باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دغه باندې کلیک وکړو نو په ریسټرکټډ باندې دوستانو تاسو بیرته کلیک وکړئ او ټیک مار به ترې ختم کړئ. نو دوستانو زه دوهم مهم سیټینګ په طرف چې موږ څنګه کولی شو په فیسبوک کې ایموجي ایویټر جوړولی شو. نو دې لپاره دوستانو دغه درې لینه چې راغلي په دې باندې به کلیک وکړئ او لاندې به راشئ په سی مور باندې به کلیک وکړئ. کله چې په سی مور باندې کلیک وکړو دوستانو په دغه ایویټرس په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په ایویټرس باندې کلیک وکړو نو لږ انتظار ورته کوو دوستانو. دغه څخه وروسته دغه قلم نشان چې تاسو ته ښکاري یعنې په ایډیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو کولی شئ چې دغلته په زړه پورې موجي جوړه کړئ. نو زه د دوستانو یو موجي جوړوم. نو غواړم چې د رنګ دې دغه شانتې اوسي د موجي یعنې پوستکي رنګ دې داسې اوسي. د هیر یعنې هیر سټایل یعنې د ویښتانو سټایل دې په کوم ډول وي همداشانته غواړم چې د هیر کلر دې په کوم شکل شي. تاسو چې هر ډول کلر غواړئ دوستانو هغه ورته انتخابولی شئ. همداشان دوستانو فیس شیپس یعنې د مخ کواره د په کوم ډول باندې موږ ته راشي هغه هم دلته تاسو مختلف ډولونه تاسو سره شی دوستانو تاسو هر یو ډول ورته انتخابولی شئ. دې څخه وروسته دوستانو زموږ سره بل په مخ باندې کوم درې لینس دي تاسو کوم لینس غواړئ هغه ورته هم انتخابولی شئ. دې څخه وروسته دوستانو ډېر اپشنونه دي غواړئ کوم ډول سترګې ایموجي ته ولګوئ. اوس که تاسو غواړئ دغه ایموجي ځان سره سیف کړئ او دوستانو ته بیا په کمنټ کې پرېږدئ یا هم په خپل پروفایل باندې ولګوئ. بټن باندې به کلیک وکړئ او وروسته به دوستانو په نیکسټ باندې ورته کلیک وکړئ او بیا به په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو که تاسو غواړئ چې دغه ایموجي شیر کړئ په دغه شکل باندې په هر شکل تاسو غواړئ هغه مختلف شکلونه دلته موږ سره شته دوستانو. نو زه یې نه شیر کوم په سکیپ باندې کلیک کوم. نو دوستان دغه ایموجي زما سره ثبت شو. نو اوس که تاسو غواړئ چې شیر کړئ د دې څخه شیر کولی شئ یعنې کریټ پوسټ باندې او که غواړئ چې په پروفایل باندې ثبت کړئ نو په میک پروفایل پکچر باندې ثبت کولی شئ. د دې څخه وروسته تاسو اوس درښیم ما چې کوم ایموجي جوړ کړه په کمنټ کې زه تاسو ته اوس ښیم.
نو کمنټ ته به راشئ دوستانو او په دغه منځ کې نشان چې تاسو دوستان کوم ښکاري په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو څو ماته هغه ایموجي راوړي کوم چې ما جوړ کړی دی. نو دغه تاسو کتلی شئ دوستانو کوم ایموجي چې ما جوړ کړی و هغه ما دلته کمنټ کړه دغې کس ته. نو دوستانو دغه ایموجي موږ چې جوړ کړو نو که چیرې ویډیو مو خوښ شوي وي دوستانو ویډیو سره حتما لایک کړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.